سلامونه احترامات مې قبول کړئ ګرانو دوستانو. نننۍ ویډیو خاص کر د بالغ حضراتو دپاره ده، نو که تاسو د فیملی سره یا وړو سره دا ویډیو سکیپ کړئ یا هینډ فري استعمال کړئ. ګرانو دوستانو، نننۍ ویډیو زموږ د دې دپاره ده چې بعض ځوانانو ته دا پته نه وي، د دې د وجې ډېر ناچاکي هم پیدا کېږي چې زنانه د خاوند نه څه خواهشات لري. داسې به ډېر کم زنانه وي په پښتنو کې چې به خپل خاوند ته دا اظهار کوي چې زما خواهشات دي یا زما په دې ځای لاس ووایه، ما نه غاړه ته وکړه وغیره. خو ډېر زنانه دا نشي ویلی، اگر چې خواهشات د هر زنانه وي چې خاوند یې سره ښه پوره مینه وکړي، چې کوم د دې حق دی هغه ادا کړي. د نبي اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد مبارک دی چې تاسو د زناورو په شان میلاویږئ مه، بلکې د هغې نه مخکې بوس و کنار وکړئ. بوس و کنار په پښتو ژبه کې درته وایم، تاسو ته بیا هم هینډ فري استعمال کړئ، که وړو سره یې دا ویډیو سکیپ کړئ. چې بوس و کنار دې ته وایي چې تاسو ښکلولو کې په مخ باندې، په شونډو باندې، بیا چې دې مسلو کې لکه داسې سینو باندې لاس ووهئ، نورو ځایونو باندې تشو باندې لاس ووهئ، په ملا باندې د مینې لاس ووهئ، د ملا نه ښکته. دې سره د زنانه خواهشات هم راپاڅي او زنانه له مزه هم ورکوي. دې سره به ستاسو زنانه ته خواهشاتو ته تسکین پیدا کېږي او دا به ستاسو نه خوشحاله وي. ډېر خلک به وایي چې څه بکواس کوي، لګیا دی، خو دا بکواس چې څوک ونري او په دې عمل ونه کړي، نو بیا د هغې نه هغه کارونه ولاړېږي چې هغه باعث شرم او یا چې دی د مرګ دپاره جوړېږي. نو چې ستاسو ښځې ستاسو نه خوشحاله وي، هغه به کله هم بل سړي ته ونه ګوري. نو خپل ښځو له خپل خواهشات ښه پوره ورکړئ، د هغې چې کوم حقوق دي. خو بیا هم ستاسو څه سوال وي، تاسو کمنټ کې کولی شئ، موږ ته اجازت راکړئ. په چینل نوی سبسکرایب کړئ. د لوی الله په امان.